بسم الله الرحمن الرحیم. مثلثاتي نسبتونه څه دي؟ ساین، کوساین او تانجنټ. دې درس کې به تاسو ته مثلثاتي نسبتونه تشریح کړو او هم به وګورو چې دغه نسبتي عددونه واحد لري او کنه. دغه شان مثلثاتي نسبتونه تل په قائمه زاویه مثلث کې تعریفیږي او هر زاویه یو مشخص نسبت لري، نو ځکه دا په مثلثاتو کې ډیر مهم دی. په دې درس کې تاسو ته وړاندې کوم چې د یوې زاویې ساین او کوساین او تانجنټ څه معنی او څنګه یې پیدا کوو. د دغو مثلثاتي نسبتونو د پیدا کولو لپاره ښه ده چې مونږ دغه مثلث د ABC مثلث په نظر کې ونیسو. د ABC مثلث دا یو قائمه زاویه مثلث دی. په دې کې یوه زاویه قائمه ده، نو ځکه ورته قائمه زاویه مثلث وایي. د دې قائمې زاویې مثلث لپاره مونږ ګورو چې دوه زولې لري او همدارنګه یوه زوله یې د دې قائمې زاویې مقابل ته پرته ده، دې ته وتر وایي. د دې مثلث وتر دا دی. کله چې اوس مونږ ساین د دې تیتا پیدا کوو، د تیتا د زاویې ساین څه معنی؟ مقابل زوله د دې زاویې ته چې کومه زوله مقابل پرته ده، هغه د هغې اوږدوالی راخلو مقابل زوله پر وتر باندې. دغه د دې اوږدوالی د وتر په اوږدوالي باندې دغه نسبت دا د تیتا زاویې ساین دی. نو دې ځای کې ګوره AC خط پر BC باندې چې د دې هر څومره اوږدوالی فرضاً په دې مثلث کې دا زوله 3 سانتي متره ده، دا 4 سانتي متره او دا 5 سانتي متره. نو په دې ځای کې موږ اوس نو لرو د تیتا ساین به 3 پر 5 سي، 3 سانتي متره پر 5 سانتي متره، که چېرته دا ټول سانتي مترونه وي. نو دلته تاسو وګورئ چې دلته 3 سانتي متر به له سانتي متر سره ولاړ سي، 3 پر 5 یو داسې عدد پاتې کېږي چې هغه واحد نه لري، یو نسبت دی او هغه د دې تیتا ساین دی. اوس راځو د تیتا کوساین. کوساین مونږ په COS باندې ښیو. د تیتا ساین مساوي کېږي له دا ګوره دا تیتا زاویه څه ده، 2 زولې لري. یوه زوله یې وتر ده او دا بله زوله څه ده، دې ته مجاوره یا ګاونډۍ زوله وایي. نو مجاوره زوله که چېرته مونږ په وتر باندې تقسیم کو، دغه نسبت د دې دواړو چې AB ده، AB پر BC باندې همغه وتر باندې. نو دلته تاسو وګورئ دا بیا 4 سانتي متره ده پر 5 سانتي متره که موږ ولیکو، نو دغه نسبت بیا هم دلته سره ځي. ګوره یو نسبت ورکوي، دغه نسبت د دې تیتا کوساین دی. په همدې ډول باندې د نورو زاویو هغه هم مونږ په اسانه سره پیدا کولی سو. اوس دلته تاسو وګورئ تانجنټ څه معنا ورکوي. تانجنټ په TAN باندې ښیو، د تیتا مساوي کېږي مقابل زوله پر مجاور زوله باندې. مقابل پر مجاور. اوس په دې تانجنټ کې مونږ وتر نه استعمالو، په مجاوره باندې. مقابل زوله پر مجاور زوله باندې. مقابل زوله AC ده پر مجاوره AB ده. نو AC 2 سانتي متره ده، 3 سانتي متره ده. مخکې تاسو ولیده مجاوره څه ده، 4 سانتي متره ده. سانتي متر به له سانتي متر سره ولاړ سي، نو پاتې کېږي څو، 3 پر 4 سره. دغه 3 پر 4 دا تانجنټ سو، 4 پر 5 د دې زاویې کوساین سو،
3/5 یې بیا ساین دی. مننه چې تر دې دمه له موږ سره پاتې شوئ. چینل در سره سبسکرایب کړئ او له شاګردانو سره یې شریک کړئ.